أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. د الله رحمت وګورو، کله مور اولاد ته خیرا کوي دا کنکړې ته په معمولي نافرماني باندې د تا نه مې خدای خلاصه کړي، د مرګ سوالونه ورته کوي، د مرګ خو الله تعالی دا خیراوې نه قبلوي، دعا یې قبلوي ډېرې، خیرا یې کله کله قبلوي، خدای مې دې وساتي، خو ډېرې نه قبلوي. الله وی که خیرا مې هم داسې قبلولی لکه هغه دعا چې قبلوم، ډېر خلک به په دنیا کې بیا اوس نه وو. دوم کفارو به لکه بله ورځ چې تېر شوه، نبي په مقابل کې به زر جهنم ورته راوړه، هغه عذاب خو راوله ته چا موږ ته یې وعدې راکړې. نضر ابن حارث ظالم نه ویلې خدایه که دا هټو په موتي کې راووروه. الله وی ګوره بارانونه په کافر هم وروم، رزق کافر ته هم ورکوم، د خیر د رحمت شیان د ټولو سره کوم، که دا د شر خیراوې چې ځان ته یې غواړي دغه مو ورته قبلولی، نو بیا به ډېر خلک نه په دنیا کې. حتی د موږ دا بعضې کمزوري مسلمانان چې د اعمالو د طرف نه کمزوري، نو چې اعمال عقیده کمزوري شو، عمل هم کمزوري، چې لږ تکلیف په ډېر لږ اوږد شي، مرض یا مسکنات د خولې نه داسې الفاظ وي چې خدایه نور خو مرګ راولې، خدایه نور خو مرګ راولې، دا معنی چې دومره تکلیفونه دي په ما چې په دنیا کې په بل چا باندې نشته. نو الله مرګ غواړي خو الله یې نه راولي، دا د الله رحم ده، هغه خپلې نیټې ته رسوي. ولو یعجل الله للناس، که زر رسولی الله تعالی خلقو ته الشر بدي استعجالهم بالخیر په شان دی هغه زر رسولو د نیکي باندې چې نیکي وغواړي الله یې زر ورکوي، که بدي هم زر ورکولی لقضي الیهم اجلهم، نو پوره کړی به و دوی ته، رالېږل شوی به و دوی ته مرګ د دوی. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، موږ پرېږدو هغه کسان چې امید موږ د ملاقات نه لري، د قیامت خبره بلکل مني نه. فی طغیانهم، په سرکشي خپل کې یعمهون، سرګردانه. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. رب کریم بیا د ناشکر انسانانو بیان کوي، کله چې انسان ته تکلیف ورسېږي، ناشکر انسان، بې صبره انسان ته بیا یې په هغه وخت کې زه نه ویرېږم، په ولاړ یم ماته دعاوې زارې کوي، په ناست یم کوي، په پروت یم کوي، په هر حال کې. خو چې کله هغه تکلیف زه تر لرې کړم، بیا دومره غافله شي، دومره لکه په ټول عمر یې چې زه د مشکل د حل دپاره نه یم ورغلی، یعنې هغه د ما احسانات بلکل بیا په یاد نه وي، بلکل یې زه ویر شم. یو سړی چې تاسو په تکلیف کې ښېګړه وکړي، د راحت په وخت کې بیا سړی ویروي که هغه د ده د هغه احسان یادوله به تر مرګه پورې کوي. چا په تکلیف کې ښه در سره وکړي هغه به بیخي نه ویروي. خو الله وی دغه ناشکره بې صبره انسان چې د تکلیف په وخت کې ماته نارې وي، خو چې تکلیف ور ختم کړه بیا داسې د ما نه غافله شي لکه زه چې په ټول عمر غوښتی نه یم، ما یو مشکل د ده حل کړی نه یم. وإذا مس الإنسان الضر، کله چې ورسېږي انسان ته څه ضرر تکلیف، دعانا بولي موږه لجنبه، په وخت د پروتي د ده کې، او قاعدا یا د ناستي په وخت کې، او قائما یا د ولاړتیا په وخت کې. فلما کشفنا عنه ضره، کله چې موږ لرې کړو د ده نه ضرر د ده، مر کأن لم یدعونا الی ضر مسه، بیا ځي په خپل کفر کې مخته روان یي، لکه موږ چې بلکل د هغه ضرر د مسه چې دلته رسېدلی و د هغه د دفع دپاره غوښتي نه یو. کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، همدارنګه لکه دلته چې دغه غفلت ښایسته شوی ده، ناشکري دغسې ښایسته شوی ده مسرفینو ته هغه څه چې دوی عمل کوي. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، په تحقیق سره هلاک کړي دي موږ اهل د زمانو پخوا تر تاسې. څه وخت؟ لما ظلموا، کله چې دوی ظلمونه وکړه په خپلو ځانو باندې. وجاءتهم رسولهم، او حال دا چې راوړي وو دوی ته رسولانو د دوی بالبینات، په ښکاره معجزو سره. خو وما کانوا لیؤمنون، نو دوی چې دوی د ایمان راوړي په هغه معجزو چې یو وارې اول منکر و، بیا یې پس د معجزو لیدلو نه هم په هغه شي ایمان نه ده راوړی.
کذالک نجزي القوم المجرمین دغه شان جزا ورکوو قوم د مجرمینو ته. نو تاسې داسې مه کېږئ اهل مکه وو لکه پخوانیو خلکو چې اول د چې نه منکر وو بیا چې نبي معجزه ورته ښکاره کړم وایي نه منم اخر مو څه وکړه اهلکنا. نو تاسې هم ګورئ مخکې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په شرک لګیا وی د الله د وحدانیت نه منکر وی اوس رسول الله راغی معجزې درته ښکاره کړې نو داسې مه کوئ چې تاسې ایمان نه راوړئ که نه بیا به دغسې کذالک نجزي القوم المجرمین دغسې به هم تباه کړو لکه مخکیني قومونه چې تباه ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا موږ وګرځولې تاسې ای امت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلیفګان په دغه ځمکه کې من بعدهم وروسته د هلاکت د پخوانیو خلکو نه لننظر د دې دپاره چې موږ وګورو کیف تعملون چې تاسې بیا اوس څنګه عمل کوئ. دا امتحان د دنیا زندگی دی امتحان د الله وی اوس نو دنیا تاسې ته در پرېښو تاسې اوس ګورو چې نیک چلېږئ که بد چلېږئ. واذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې ولوستل شي په دغه کافرانو باندې آیاتونه دي موږ بینات ښکاره قال الذين لا يرجون لقاءنا په دغه قرآن عظیم شان کې د بوتانو قباحت ذکر شوی د شرک د عقیدې تردید شوی چې دا قرآن دوی ته تلاوت وشو نو دوی به نبي علیه السلام ته ویل یا موږ ته داسې قرآن راوړه چې په هغه کې د موږ د دین تردید نه وي د موږ د بوتانو سپکوالی نه وي پکې بیا به په تا ایمان راوړو او که بل مستقل کتاب نه راوړې نو دا کوم آیات چې په هغه آیات کې د موږ د عقیدې تردید شوی هغه بدل کړه په خپله یې بدل کړه ته لکه یهودو چې تحریفونه کول ته تحریف وکړه الله تعالی یې ته به دوی ته دا وایې زه د ځانه نشم بدلولی آیات الله راته نازل کړي الله چې تا د دین تردید کوي نو زه به خود هغه بیانوم د ځانه زه تغییر و تبدیل نشم کړی زه د وحی تابع یم ولې که په وحی کې تحریف څنګه وکړم د خدای پاک نه سرکشي شوه نو د الله د عذاب نه بیا ډارېږم. واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات کله چې ولوستل شي په دې باندې آیاتونه دي ښکاره قال الذين لا يرجون لقاءنا وایي هغه خلک چې امید د ملاقات د موږ نه لري په قیامت ایمان نه لري څه وایي ائت بقرآن غیر هذا ته موږ ته راوړه یو قرآن غیر د دغه نه چې د موږ د خدایانو عیبونه نه یې پکې او بدله یا یې بدل که دغه آیاتونه چې په هغه کې د موږ د خدایانو عیبونه ذکر شوي دي. قلت ورته یا ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي نشته ماته دا خبره چې زه بدله کړم د خپله ځانه ان اتبعو زه متابعت نه کوم الا بیا کوم ما د هغه څه یوحا الیه چې وحی ماته کېږي انی اخافو بېشکه زه ډارېږم ان عصیت ربي که ما سرکشي وکړه د خپل رب نه عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لویې نه. او ورته ووایه ګورئ دا د الله لورونه ده چې په ما یې قرآن نازل کړی د تاسې دپاره یې زه در رسومه که د الله اراده نه وای نو ما به د ځانه نه و درته تلاوت کړی. تاسو خو اوس په دا جوړ آیاتو کې مانه تبدیل غواړئ خو دغه دا چې زه یې درته وایم چې د الله اراده نه وای دغه به مې نه و درته تلاوت کړی. خو ولې ما په تاسې کې 40 کاله عمر مخکې در دغه تېر و په دا 40 کاله کې مې ولې داسې خبر نه کوله چې هغه د تاسې د دین د تردید او د هغه د خلاف خبره وه خو الله چې وحی راته وکړو نو زه یې درته بیانوم. قلت ویا دې ته لو شاء الله که اراده کړې وای الله تعالی ما تلوته علیکم نو ما به نه ولوستلی دا قرآن عظیم شان په تاسې باندې ولا ادراکم به او نه به عالمان کړی وای الله تعالی تاسې په دې قرآن عظیم شان باندې ولې فقط لبثت فیکم عمره ما خو وخت تېر کړی په تاسې کې عمرونه من قبله مخکې تر دغه پیغمبري نه 40 کاله مې درکې تېر دي افلا تعقلون عقل نه لرئ چې دغه سړی چې 40 کاله صادق امین باندې مشهور و په ټولو په خلکو کې په صادق امین مشهور و چې ټول وخت دروغ نه دي ویلي نو د 40 کالو نه بعد بیا څنګه دروغ شروع کوي. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا څوک لوی ډېر ظالم ده تر هغه چا چې وتړي په خدای پاک پورې دروغ او کذب بآیاته یا نسبت دروغ کوي آیاتو د خدای چا څوک په دروغ د نبوت دعوه کوي تر یو نه لوی ظالم څوک ده او تر یو کافر نه لوی ظالم څوک ده چې د حق نبي تکذیب کوي نه مني. انه شاهد لا يفلح المجرمون کامیابی نشي پیدا کولای خلاصي نشي پیدا کولای د خدای پاک د عذاب نه مجرمان. ويعبدون من دون الله دا کفار عبادت کی غیر دی الله نه ما دی هغه بتانو دی هغه شیانو لا یضرهم چې هیڅ ضرر دی ته نشي رسولی که ټول عمر بت سجده ونه کې خفه یې کې تا ته ضرر در رسولی شي
او ولا ينفعهم که ټول عمر سر په سجده ورته څملې د یوې ستنې غوندې ګټه در رسوی شي نو داسې خدای څنګه وي چې نه تا نه ضرر دفع کوی شي نه ضرر در رسوی شي نه ګټه در کوی شي نه ګټه در نه منې کوی شي یو شی اختیار هم نه لري ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او دوی وایي چې دغه بتان به د موږ شفاعت کوي په نزد د خدای پاک په قیامت کې قلت ورته ووایه اتنبئون الله بما لا يعلمون آیا تاسې الله ته خبر ورکوئ په هغه څه چې خدای پاک نه ده خبر فی السماوات په اسمانو کې ولا فی الارض نه په ځمکه کې خدای پاک خو علم نشته په دې چې یو ځای کې بل خدای شته ګورئ مخکې موږ تاسو ویلو داسې ځای داسې وطن داسې ځای شته چې الله علم نه په لري په بل خدای خو الله علم نه لري نو خو شته نه چې وایي الله به خامخا په عالم و اوس نو چې بل خدای شته نه الله ځکه علم نه په لري اوس تاسې خبره وایي چې نه خدای ته نه خبر العیاذ بالله 360 خدایان درته نور دي تاسې خبره وایي سبحانه پاکي د الله تعالی لره وتعالى ډېر پورته ده عما یشرکون دي هغه شیانو نه چې د الله تعالی سره په عبادت کې شریک کوي وما كان الناس الا امه واحده نو خلق مگر یو امت وو متفقو په دین د اسلام کې تر آدم علیه السلام د وخت نه نیولې نږدې زمانې د نوح علیه السلام پورې فاختلفوا بیا سره مختلف شو ولولا کلمه سبقت من ربک که نه وی یو فیصله چې تېره شوې ده مخکې د رب د تانه لقضی بینهم فیصله به شوې وه د دوی په مابین کې فیما فیه یختلفون په هغه څه کې چې دوی جګړې کې کوي خو الله مخکې ازل کې لیکلي دي چې دا اختلافات دا شیان به وي تر قیامته پورې سزا نشته قیامت کې به بیا فیصلې کېږي ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه وی دغه کافران ولې نه د نازله کړل شوې په دغه نبي علیه السلام باندې هغه معجزه چې هغه موږ یې تر غواړو د الله د طرف نه هغه معجزه ولې نه ده ورکړل شوې چې موږ یې چې صفا غواړو دی راته سره زر کړه یا د مکې معظمې غرونه راته لرې کړه چې دا منطقه آباده شي یا ویالې راته جاري کړه فقلت ورته انما الغیب لله بېشکه خبره دا ده چې علم د غیب ټول الله لره ده اوس الله په خیر او شر خبر ده چې کومه معجزه ورکوي دا خو د بنده په اختیار کې نه ده خو نبي ته الله ورکوي الله په علم لري فانتظروا انتظار کوئ تاسې اني معكم من المنتظرین زه هم له جملې د تاسې نه په انتظار کوونکي نه یم ګورئ انتظار کوئ هغه معجزې ته چې دا تاسې غواړئ زه بیا انتظار کوونکی یم د تاسې عذاب ته چې دا موجوده معجزه نه منئ د خپلو خوښې معجزو ته انتظار کوئ تاسې هغه ته انتظار کوئ زه به عذاب ته انتظار کوم